کې اجازه غوښتې شم بیا زه په دې یو دوه ټکو په خاطر راایثار شوم که تاسو اجازه راکړئ هغه څه لږ غلطفهمي پیدا کړي زما خیال دی زه د هغې دلته زه شخصي توګه 2 ځله په ملګرو یاد کړم چې د پاکستان د سیاسي هویت په توګه نو داسې دغه شاید جمله غلطفهمي ده هویت په توګه نو داسې دغه شاید جمله غلطفهمي ده د ختمه کیما کلم ځان ته پاکستان نه دی ویلي زه د کال 2014 راځي پاکستان نه هم تابعیت نه لرم او د پاکستان په سیاسي هویت او په نظامی هویت او د دې په دفاع باندې یقین لرم او دا د پښتنو په دغه سیمه منطقه کې هغه باندې جبر کوونکې انتظامی جبر کوونکې هیواد ګڼم او هغه مې ډېر کار ویلي دي زه سټیزنشپ نه لرم یو وضاحت دا وکړم او دا کچري خبره سم وي د شنصب سره چې کوم فکرمندي ده چې د افغان هویت زمونږ نه اخوا طرف ته وړي نو دوه درې خبرې باید نورې وشي زه به د نه په ځان ته خیر دی خانه بدوش وایم زما ملک هم نشته دی او پهچان مې هم نشته دی او زه د دنیا بدقسمت ترین نه ته افغان دا خیر دی یو مباحثې دپاره زه به د نه په ځان ته خانه بدوش وایم ځکه چې نوم مې خپل نه ګڼي افغان نوم ټکی هم شه سب سے و چې مه وایه ځان ته ځکه چې افغانان بې بیچاره د دغه سره مخ کېږي د نن نه پس به رحمان بندره خانه بدوشي افغان بنئ خیر دی د به دې هده پورې just for the sake of discussion خو شنصب صاحب باید د دې خبرې نه مخکې د اساسو فکرمندي ویره چې دا قسم ته اوسه پورې کې ما داسې کنکریټ ایویډنس ونه لیدل په اساسو په ډایلاګ خو بیا هم زه مو قدر کوم چې کېدای شي زه پرې نه یم پوهه هغې خوا ته چې موږ کوم د افغان منطقې او خاورې خبره کوو له امو تر اباسي نه هغه منطقه خلک چې دی که چېرې هغه ځان ته افغان نه وایي نو هغه ځان ته څه ووایي هغه افغانان چې په پاکستان کې غلامان دي او هغه وخت به افغانستان یا د افغان ویلو حق لري کله چې افغانستان د اوسنی لوی افغانستان چې دی هغه برخه د پاکستان نه وشو کوي یعنې د پلان سره ستاسې هغه وخت به ورته وایي که نه چې اوس که دا نوم وشو کېږي مثال په توګه د افغانستان دا ټکي دی غلا کړي نو دې سره به تاوان څه وشي تاوان چې کوم دی وخت کې موجود دی یعنی تاجک هزاره چې تاسې وویل چې ځان ته افغان نه وایي نو هغه به په دې باندې بیا غلی شي یعنی دا په ټول ځان ته بیا افغانان وایي که څنګه هغه ځای مو هم ونه ویل راته زه غواړم چې په دغه ټکو مو هم پوه کړئ ستاسو فکرمندي په خپل ځای باندې او بیا تر هغې پورې زه خو پاکستانی نه یم ما خو ته ویل نه زه خانه بدو شم خو هغه افغان چې په پښتونخوا کې ناست او ځان افغان ګڼي په سیاسي معنو کې او په دې ارمان باندې یقین لري پوره چې دا خاوره دا منطقه چې ده بلکې زه خو یو 1.5 ثانیې به زه سیوا والم ما خو بل یو پروګرام کړی دی ظالمان تاسو هغه نه دی کتلی او هغې ته چا پام شوی نه دی ما خو 2.5 میلیونه کاله 2.5 میلیونه کاله پخوا هم یو ځمکه وه د هغې نوم پنجیه و ما یې په هغې کې افغانستان د پاکستان او د هندوستان ګاونډي نه ما یې داسې پروګرام کړی دی چې ته خو د 1940 خبره کوي ځینې خلک خو د 100 کالو خبره کوي د ډیورنډ خبره کوي ما 2.5 میلیونه کاله پخوا 2.5 میلیونه زره کاله پخوا چې د یو پنجیه وه د ځمکې دا ټوټه یو ټوټه وه هغې وخت کې ګندوانه به یې ورته وي ګندوانه چې وه د په ویسټ کې وه یعنې 2 برخې وې د دنیا 2 برخو کې تقسیم شوه نو ګندوانه نه یو ټوټه ماته شوه هغه ټوټه راتله ډزې شو چې دغه ټوټې سره یو ځای شوه چې کومه ټوټې سره افغانستان و او د هیمالیا دا غر ترې وخوت نو هندوستان راغې هغې ټوټې له زه خو یم چې 2.5 میلیونه کاله پخوا د پاکستان او د هندوستان ګاونډیان نو زه خو دا ایمان لرم خو بیا هم شنصب صاحب زه به نه پس رحمان بونیری خانه بدوش یم خو دا درې حل هم راته وښیه نه شبنا نه بونیری صاحب زه د استاد د بندګرو نه په بخښنې سره او استاد د ډېر په بخښنې سره د مخکې والله زه چې خبرې کوم ځان راته ډېر کمزور او ډېر عادي ښکاري استاد ډېر محترم سړی د خپل د یو کس په خوله باندې هېڅوک د چا نه د افغان ټایټل نه اخیستلی شي او نه څوک دا حق لري استاد ناست نه بنیر صاحب ګوره دا زما دا خبره د کمزورې ده ګوره زه زما ملګری ګوره زه تا ته په 3 ټکو احترام لرم ګوره یو مشر یو لستی خبریال یو زما شخصي ملګری ګوره زه تا ته دا خبره کوم په دغه 3 وړ احترام او دغه د برنامې د میلمستوب په خاطر چې تر د بر اثر کې ناست استاد محترم د سناست دلته شینواری صاحب د ډاکټر مسکا د زه دا ته دا وایم چې هیڅ څوک دا حق نه لري دا جناب اشرف غنی ویلي دي
د حامد کرزي چې هیڅ افغان د یو چا نه بهتر هم نه دی او بهتر هم نه دی. موږ ټول په یو ټایټل باندې یو. ته چې ځان افغان بولې ته زما ورور یې، ته افغان یې، افتخار به ته به ځان ته خانه بدوش نه وایې. دې ټکي سره موافق نه یم. خیر دی، موږ افغانان ټول خانه بدوش یو، کډوال یو. خو زه یو خبره بله کومه، ګوره ته یې غلطه مه تشریح کوه. زه داسې نه یم. ما خو ته وویل چې زه 2500 کاله پخوا هم افغانستان چې دی هغه د پاکستان او د هندوستان ګاونډي نه منم. ما خو داسې درته وویل، داسې پروګرام پروت دی په یوټیوب وګورئ. خو ما وویل که چېرې په دې مسله حل کېږي زه داسې درته وایم. او شنصب صاحب یو داسې فکر لري، یو داسې ایډیالوژي لري، نو راځئ نن ټول به موږ هغه شیانو باندې متفق شو. زه په دې خاطر وایم یعنې افغانیت داسې یو شی نه دی چې ما بازار کې هغسې ټایي ده پرون مې لګولې وه داسې مې ویسته ګزار دې سره نه ګوزېږي. په دې ټټر کې دننه راشی وي او ټټر کې دننه هغسې وي چې په بل ځای مې پیرزو نه یې دی ارقامه. ته زما د زړه د مات کودي ارقام دغه خبره پکار ده، دغه خبره پکار ده. تاسو د ځینې زلمي لا پیدا شوي هم نه چې ما دا شعر لیکلی و چې د ستا په سینه د کرښې ذکر بیا ځکه کوم ګرانه وطنه د دې زخم درد به نه کمیږي. چاپ شوی شعر دی، په کتاب باندې چاپ شوی شعر دی، د 22 کاله پخوا چاپ شوی شعر دی. هغه بنیره چې پاکستان تابعیت هغه وخت زه داسې نه یم، دا یو ایمان دی، دا د جدا کې دی. خو زه شنصب صاحب ته د احترام په لهجه کې هم تا ته هم وایم چې دا ټکې داسې ماخلی چې زه نن پاکستانی شوم پرون افغان وم نن امریکایي، داسې داسې نه کېږي. د مسلې د حل لپاره مې د بیلګې په توګه درته ووایي چې راځئ که دې سره مسله حل کېږي نن لپس به ځان ته خانه بدوش وایم. خو ټول غیر پښتانه افغانان به په دې باندې قایل شي. دغه پښتانه چې 50 میلیونه دي په پښتونخوا کې پاتې کېږي، ځان ته افغان نه وایي، ځان دننه پاکستاني ګلخان ویل شروع کړي، دې سره به دا مسله حل شي. زه دا وایم که دا نوم دی پټ کړي څنګه چې شنصب صاحب وایي، دې سره به افغانان کمزوري افغانان شي، احمدشاه ابدالي به هندوستانی شي. نه، دې سره مسله نه حل کېږي. او که داسې کوم حل وي او تا په نظر کې وي زه پرې نه یم پوهه، راځئ ټول ملګري واورو. زه د مکالمې لپاره وایم، داسې نور مقصد نه دی. وبخئ ستاسې مې وار واخیسته. بالکل نړۍ مننه. استاد ته به وخت ورکړو چې بیا موږ هم پوښتنې لرو، دلته ټول ملګري هم دي. مهرباني استاد، مایک مو بند ده. زما غږ اورئ اوس؟ بالکل صحیح شو. ګورئ دا خبره ونه شوه. بهرحال خبره دا ده چې هیڅوک له چا دغه قوم نشي اخیستی. زه حوصله نوره لرئ؟ پوښتنې دغه سوله خور هم راغلی شاید یو پوښتنه ولري، وارث خان هم راغلی پوښتنه ولري، نو منیری صاحب هم ګنډې تړي، استاد هم. زه خو د یو منټ حوصله نوره نه لرم. استاد ستا څنګه؟ ورکه زه وبخه یو دقیقه له ما یو خو البته مینه. استاد ستا مایک بند دی، استاد ستا مایک بند دی. زما غږ راځي؟ ما زه یو چېرته مېلمه یم. ډاکټر صاحب زما غږ راځي؟ بله زما غږ داسې ده چې زه به البته سره پاتې شم د یو څه وخته پورې، ځکه دا شنصب موږ په زور ایثار که دا ډېره بې پښتو خبره ده چې دی موږ ایثار کوو موږ ځو. ځینې نور ملګري دي، دا ملک صاحب راغلی دی، نو زه البته دومره اجازه به والم چې زه به د سره یم ګزارم شو، دا کیمره به بنده کړم او داسې نیم ساعته پورې به در سره خیر د حساب شم په لاره کې. نو کېناستې نور رشم یا خو دلته ډېر ګرم دی دا ځای او زه 2 ساعته مې اضافي تېر کړل. نو ستاسې په اجازه زه سره ناست یم تر څو پورې نور ملګري وي، نیم ساعت به سره نور تېر کړم او البته کیمره به بنده کړم په لارې. بیا چې ګاډی چلم بیا کیمره نه اخلاصول پکار، اکسیډنټ وکړم. نو در سره به یم نیم ساعته پورې. مننه بونیری صاحب، مننه. هغه کو داسې کباب په پخړې د ماته میډرس راولې کنه کباب پکې نه دی. مخکې له دې بخښنه سره صاحب مخکې له دې چې استاد لاړ شي ما سره یو پوښتنه ما غوښتل استاد نه یو پوښتنه که وخت لري. ډاکټر صاحب دې نه ډاکټر صاحب خو دې نه زی او استاد که دغه د محمود خان اچکزي په اړه باندې چې دوی د تذکیرو خبره کوي، دغه زه دغه ته راځم قدرونه تشه دغه باندې زه استاد نظر غواړم ستاسو هم. مننه استاد. مننه. ډاکټر صاحب که تاسو اجازه یې ټول او بونیری صاحب ته زه رښتیا ته وایم نه پوهېږم دا ولې زه په زړه کې راباندې ګران ده خو انتقادونه ډېر ورباندې لرم. ګورې داسې ده جناب ډاکټر صاحب مخکې تاسې اشاره وکړه او تاسې یوه خبره ته اشاره وکړه و دغه مسایل باید بېخزن یا بنسټیز حل سي. بالکل دا ډېره بهترینه ده، لیکن له یو ځای نه خو به پیل کوو دغه بنسټیز مسایل سي حل کوو یا دغه ستونزه سي بنسټیز حل کوو، د یو ځای نه باید پیل وکړو او هغه پیل د تعریفات. موږ باید بعضې پاک تعریفونه وکړو، خپله ټولنه کې د کنفیوژن باید له منځ لرې کړو. د بیلګې په ډول تاسو ویلې چې یو کنفیوژن ده که نه د بحث موضوع ده، د افغان ټکی هم قومي ده هم سیاسي ده
زه درته وایم چې جناب ډاکټر صاحب دغه د نیشن سټیټ تیوري چې خلک په شلمه پیړۍ پورې تړي دا ساوه کوي. نیشن سټیټ تیوري د 14مې پیړۍ ده. که تاسې د قلم سره واخلئ د 14مې او د 15مې پیړۍ هغه ده فکر ده. او احمد شاه ابدالي د 18مې پیړۍ یا د 14مې پیړۍ سړی هغه افغانانو ته د نیشن سټیټ دغه کنسپټ ورکه او دا یې بهترین حل و ځکه افغانستان ملوکو طوایفي و او ټکول سوی سمتي وغیره وغیره همدغه یوازینی د راټولېدو بهترین فورمول همدغه نوم و. که تاسې قلم سره واخلئ که تاسې دغه تاریخونه وګورئ که تاسې زه دغه تاریخ سلطنت هندوستان وګورئ په دلي کې پروت تاریخ سلطنت دلي او که تاسې د ایرانی اثار راواخلئ ویلیم هیګ راواخلئ او په همدې طریقه باندې فرشته تاریخ زه ډېر به کوم د فرشته صاحب راواخلئ او همدا رقم که تاسې د 9مې پیړۍ د تبري ماخوذات چې بیا ابن خلدون هم ډېر راخیستلي که دا راواخلئ په دغه سیمه کې د دغې سیمې سیاسي وجود و بلکل و. داسې هر څوک وایي چې د دغې سیمې سیاسي وجود نه و هغه له تاریخ سره نابلد دی. د دغې سیاسي وجود یو ځانګړی شناخت و او هغه ځانګړی شناخت افغان و. داسې مختلفو خلکو موږ په مختلفو نومونه یاد کړي وو دا بېله مسله ده. نو موږ دا وایو د بېلګې په ډول زه بنیري صاحب ته یا د بنیري صاحب غوندې نور موږ ډېر مخلص ملګرو نه پوښتنه کوم چې بنیري صاحب د تا سیاسي هویت په نورې نړۍ ته څه شی ده؟ هغه وایي د ما سیاسي هویت پاکستانی ده. د ما سیاسي هویت څه ده؟ د تا سیاسي هویت افغان ده. ښه